دعوت څوک د بی چغې شروع کړي ته ورشه صوباړو والا راغله ولې موږ څه چل کړي صوباړو والا راغلي بڑا پیټ والا دی پیټیا دی اوټ نه راغلي دي او په میرا کرا د دې ته وایي سور چانس روک سکو تو روک لو تبدیلی آئی رے تبدیلی آئی رے تبدیلی آئی رے طولو غلولا طولو غلولا څنګه چندي صاحبانو بالکل کومه حاله زره چې تا وکړه دا 100% ماته دا یقین وشو چې ټول پاکستان زموږ سره ولاړ دی نیکه موږ سره ظلم وشو ډېر سره بربریت وشو زموږ لیډر اوس هم د تورو تمبو شاته دی عمران خان عمران خان اوټ مو ستاسو دی 15 کسان 15 نفر په کور کې موجود یو 75 په 75 اوټو ستاسو دی عمران خان ډېر نر سړی دی ډېر غیرتي سړی دی ډېر کارونه کړي دي شوکت سینګ صاحبونه جوړ کړی دي شوکت سینګ نه شوکت خان هم هسپتال جوړ کړی شوکت خان مې جوړ کړی عمران خان عمران خان نه کته دی خو الکه تاسو ور دیږي خوشي سیټ شي دا څه کار دی کنه جی جی بل هفته کې تاسو له یو پروګرام کوم یو وړه غونډه کې جلسه د لکوم ضروري مونږ خو جی په پی ټی آی مړو مونږ بیٹ سره مانم جی بس بالکل ما د شکل نه پته ولګیده چې د نن 15 کاله مخکې ما عمران خان دی ما راغاړو لیډر زمونږه ته یو کار وکړه جی جی یو 10,000 خرچ راکړه والا پیسې والا کړ خو جلسه په درنه کې درنه جلسه کسان 5000 مخلوق راول 804 قیدی ورته پته ده قیدی نمبر 804 زنده‌باد دا والا سیب پښه په پاټي موړل غواړي زه استاد سوري عمران خان دولو غلولا راځه چې زوکارو شو لاټین زمونږه 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 لاله اوبر یا پښتون لاله اوبر یا پښتون لاله اوبر یا پښتون باچا خان زنده‌باد باچا خان زنده‌باد خپله خاوره خپل اختیار خپله خاوره خپل اختیار نیکه مړه بس دا واده رالو که نه دا جمع دی برامه داسې تېر کړو ته واده مه کوه ته ښځه نه شې ساتلی دا لاسم خبره لاټینیان راغلي هلکه دا خو لاټین والا راغله نیشنل زنده‌باد جنډه ټوپې راکړه ټوپې راکړه الله بنده باچا خانی پکار دا او باچا خانی پکار دا او باچا خانی پکار دا باچا خانی عوامی نیشنل پارٹی این پی لروبر دولو غلولا لاټین زمونږه ملوالي پښتونولي نرولي پښتونولي داسې کار دی باچا خان بابا په پیروکار روان یو باچا خان بابا زمونږ نیکه دی زمونږ د پښتنو نیکه دی او چې زه باچا خان بابا له اوټ ور نه کړمه نو زه به ډېر نمک حرامه انسان یم که زمونږ د نیکه خو غلام قادر نوم دی نو خدای دې په ځان له ځای کې غرقه خو زمونږ نیکه دی دا د ټولو پښتنو نیکه دی باچا خان بابا زنده‌باد دا چرچن دې څه دی دا مې جي کشر رور دی ده مې راته یو ستونزه وي ده له جي واده کول غواړي دا کار به خپلی دا زه نشم کولی الیکشن نه بعد به او ته کېنه ته واده نشي کولی ته پاسه ممبر صاحب داسې کار دی
पूरा 750 اوټ مې د خیر سره انشاءالله به زه خو منډه وګټله مخکې 750 بدله په 750 د خیر سره در کوم 15 شپږ ګاډي بدله په الیکشن کې در کوم جلسونه بدله کوم جنډې به خېجوم دا زمونږ سره ټوپۍ ده او دا زمونږ د وینې رنګ دی او زمونږ د نیشنل دی په دې پارټۍ کې به مرو په دې پارټۍ کې به ژوندي کېږو انشاءالله ته دې خوا راشه که نه مرګ او ژوند سره خو به ګورو که نه تابعدار د نیمې شپې داسې تابعدار کار وکړه نیشنل صاحب زویم دې بل هفته کې درته یو دمداره جلسه درته کوم دغه ملېږي یو کم از کم یو 15-20 هزار کسان درته راغونډوم با هم ګټله خو لږه خرچه پکار ده خرچه پکار ده بابا دغه ته ووایم که نه ایمل ولی صاحب پسې زه رنګ کوم ته فلحال ایمن ولی صاحب نمبر ما سره ډایل کې پروت دی اوس به تاریخ نه اوس یې ورته ونه کې مړه واوړه تې اوس ښه صحیح ده بیا کیسې ډېرې کوي ایمل صاحب سره زمونږ ډېر ښه تعلقات دي جي عزیزان دي 3 4 5 شپږ اووه مزه په مزه وایي په دې اووه باندې ته ګزاره په وکړه دې د- خو مړه شکل نه راته غل ښکاره شکل ته پسې مزه ټیک ده بس راځه ته په خپل کار باچا خان باچا خان لاټین زمونږ ده دا پرېږده زمونږ دي باچا خان لاړه دا الله بنده ته واده وادار ځای نیغ مه کېږه که نه واده کې او که جنګ کې راځه نواز شریف نواز شریف اونٹ کو مریم نواز مریم نواز نواز شریف اونٹ کو نواز شریف देखो कौन आया नवाज शरीफ ऊँट को नवाज शरीफ शहबाज शरीफ मौलाना मरियम नवाज से मरियम नवाज مریم نواز زنده‌باد को नवाज نواز شریف زنده‌باد اونٹ کو عزت دو دا زمونږ نواز شریف صاحب دی مونږ پلار باندې که د نواز شریف سره ولاړ یو شاباشي. اسمرې دی ژوندي اسمرې دی I love you نواز شریف دې ته وایي ستر مشر مونږ چې خاندان وخت سره د 1947 سره نواز شریف سره ولاړ یو لکه پټي هو په 80 کې که په 85 کې جوړه شوې دي ښه لکه مونږ وخت سره وخت سره د خوا وخت سره چې مونږ موټروې جوړې کړي دي پلونه یې جوړ کړي دي شاباشي. نوکرۍ کړي دي دا لاسه کې مونږ له پاکستان نه ایټم بم هم جوړ کړی هغه دماکي کړي دماکې کړي دي چې دماکي کړي که نه کومې دماکې د امریکې ته ایټم بم چې کومې دماکې وې هغې کړې وې امریکا په هغې باندې تر شوې نواز شریف نواز شریف خبره مې پوهېږه چې وختي ستاسو سره غونډه کې ټوپۍ په سر وځي نه چې ستا پې سور رومیانو جي مونږ خو جي ټول په زاړه واړه مشران کشران قوم قبیله مسلم لیگ نه علاوه د الله بنده چې بل چا له ووټ ورکړمه ډېر نمک حرامه انسان دی داسې کار کوو که نه بمبر صاحب ته دې خوا راشه که نه ما وی چې دی را روانه هفته کې درته یو 4-5 هزار کسانو جلسه وکړم او شابلي که نه زمونږ خو د نواز شریف صاحب په جلسه کې دیګونو پروګرام ومي نو زه وایم چې یو څو دیګه پاخه کړم او د کلي د خلک ته راغونډ کړم شمولیت له څنګه خوښ پاخه که که نه پاخه به ولا ته دې خوا لږ راشه که نه تاسو چې له ګور دیګې کارخونان دي ودرېږې زه خپله خبره کوو جي وایه زه وایم یو کار وکړه یو 50,000 روپۍ ګټه مال دې دیګونو نه راکړې که نه نو 1 لاک 1.5 2 لکه به ورسره زه خپلې کړم پارټۍ ممبران یو جي مونږ جیب لار په نیکه نشه دا نواز شریف پارټۍ سره ولاړ ته یواله پیسې راکړه چې یو جلسه داسې مشران یاد کړو چې لکه دا خو ډېر تکړه خلک دی که نه ایمان په دې زمري مړم نو دا حساب والا چې څومره پیسې لګي بس موږ ته وایه زه به نواز شریف نواز شریف بنایا او موټروې بنایا نواز شریف لکه نو ما خو یوه که نه خلک راغلي او تا ډایرکټ ما ته د نیشنل ټوپۍ لګولې د الله بنده تا واورېده زمړه خو بس دا سر نه دی نو سر نه دی نو نو دغه چل ستا د هم سر نه دی په ورځ کې 15 ټوپۍ بدلې نو دا مشوره خو ستا ده صابون ووتله ما پسې ډرامې ونه کې روک سکو تو روک لو تبدیلی آئی رے تب مولانا فضل الرحمان سے
وی جمعیت والا را روان دي جنډه راوړه مسلمان ورشه مولانا فضل الرحمن سے پاکستان پاکستان نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر کون بچائے گا پاکستان مولانا فضل الرحمن کون بچائے گا پاکستان مولانا فضل الرحمن مولانا صاحب ډیر زیات کې مشکورې مو چې زمونږ د غریبۍ دې در ته رالې خو مونږ پلار په نیکه جي تاسو یقین وکړئ پلار په نیکه د پوښتو مونږ ولاړ د علماو سره یو جمعیت سره یو موټ مو ستاسو دی مال خان جان هر څه په تاسو قربان مولانا فضل الرحمن صاحب مولانا فضل الرحمن صاحب مولانا مریم نواز نعرہ تکبیر دا چې پارټۍ کې د خیر مولانا صاحب ګپې شپې خو به لګو خو چې بس کو که یخ بس کو څه مو طبیعت مني جي بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله چې مسکله چې شکر دی جي شکر دی کاوه مو مسکلې ده ماشاءالله دغه تاوان د ضرورت نشته چې بیا ته ډېر اصرار کې او په موږ مینې نو ګرمه حلوا ورته ووایه یخه ورځ ده خو دا پلي ملي پرې واچوه حلوا هلکه حلوا ورته ووایه مولانا صاحبو انشاءالله العزیز الیکشن په سر رالو کم از کم شپږ اوه اته 900 نفر ووټ مې دا به ټول ستاسو وي انشاءالله ولاړ به یو الیکشن په ورځ ستاسو سره منډې تړلې هر څه ستړې ستونزې دا به زموږ د جمعیت سره وي بل پارټۍ والا رانه انشاءالله اوټ لیدلی هم نه شي او نه مو د نورو پارټیانو سره لګي جلسه هم دله کوم ته د ټیکټ قابل یې ما چې زه تاسو له ټیکټ درکوم کوم ټیکټ جي د جاز که د عمرې ټیکټ نه جي نه ټیکټ د جنت ټیکټ د جنت ټیکټ جی ښه دا څنګه ټیکټ خو د لکه هغې دپاره یو څو شرایط دي نو پوه یم که جي 15 وخته به مونځ کې او روژه زکات ماشاءالله. چا سره به بد نه کې جي دروغ به نه وې چا سره به زیاتې نه کې او ټول عمر به تبلیغ کې وقف کې او دا چې عمل دی ورسره ټیکي او آخري خاص عمل دا دی چې مولانا له ووټ ورکړي ډایرکټ به جنت ته ځي هسې بېادبي دې معافي جي خو د دې ووټ نه بغیر خو کوم زه دا مونږ نه کوم نو زه خو ډایرکټ جنت یم مولانا صاحب وعلیکم سلام اورنګزیب صاحب په خیر علي رور څنګه چلې ته خو ډېر منافق انسان ولې ته خو ډېر بیمار یې ولې څه تا خو چل لیگ نه پیسې اخیستې دي تا د پیپل پارټۍ نه اخیستې دي تا د بیټ نه اخیستې دي تا د نیشنل پارټۍ نه پیسې اخیستې دي او کوې وټاره در خو د نور پارټۍ په څلور نه لګي ته خو ډېر بیمار انسان دی نو خفه کېږه مه مشره یو خبر ته کومه دا چې کوم ډیوټونو نه په دې ورځو کې راځي د فلم بد نور بیمانه نشته ولې صرف د الیکشن په ورځو کې اینو دا واورېده او چې څنګه یې میچ و داسې یې جی دا درته قسم به خدای ته څوک یې چې ته دا خبره کوې؟ ستا پیسې